ولس د امنیت د ټینګښت لپاره خپل همکاري لا پراخه کړي. دا ټکی د لغمان والی محمد اسف نن په خپل کاري ځای کې د مرکز اړوند کټل د سیمې لیو شمېر راغلو دیني عالمانو، قومي او جهادي مشرانو او ځوانانو سره په خپل خبرو کې څرګند کړ او له هغوی وغوښتل چې د سولې، امن او ثبات په ټینګښت او دغه راز د پرمختیایي کارونو په تطبیق کې د ولایتي ادارې سره خپل همکاري لا نوره هم پراخه کړي. راغلو مشرانو په خپل خبرو کې د ولایت د نوي مشرتابه پر اتک سره امنیتي وضعیت غوره او بهتر وباله او لغمان والی ته د یادې سیمې اړوند ځینې ستونزې او مشکلات هم د حل په موخه وړاندې کړل. وروسته لغمان والی محمد اسف نن په خپل خبرو کې د یادې سیمې د خلکو د سیمه ییزو ستونزو او مشکلاتو په حل کې د هڅو او تلاش کولو پر ډاډ سربیره وویل چې د لغمان د امنیت د خوندیتابه لپاره بېلابېلې برنامې تر کار لاندې لري چې په عملي تطبیق کې د ولسونو پراخه همکاري ډېره اړینه ده. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې ټول هغه کسان به کشف او د څېړنو په موخه به نیول کېږي کوم چې په یو شکل نه یو شکل د مخالفینو سره اړیکې ولري. نوموړي له مشرانو وغوښتل چې په سیمه کې خلک د حکومت له دې اقدامه خبر کړي څو په راتلونکي کې بیا د ناخبرۍ اظهار ونه کړي. د یو بل خبر له مخې د علیشنګ ولسوالۍ اړوند اوسیدونکو لغمان والي سره په یوې جلا کتنه کې ځینې هغه ستونزې او مشکلات چې دوی درلودل شریک او د حل په برخه کې همکاري وغوښته. دوی په خپلو خبرو کې د لغمان والي روانې هڅې او له ولسونو سره غوره چلند وستایه. وروسته لغمان والي محمد اسف نن د اړوند ادارو مسؤلینو ته چې په دغه ناسته کې برخه درلوده سپارښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل کړي او د قانون په چوکاټ کې ورته د حل لار وګوري او ترڅنګ قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره د ولسونو ټولو ستونزو ته د حل لار ګوري. لغمان والی ولسونو ته خدمت خپله دنده وښوده او ژمن شو چې د سولې، امنیت، بیارغونې او پرمختګ په برخو کې به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. د یادونې ده چې د ولسونو د ستونزو د اورېدو او د حل په موخه لغمان والي سیمې ته ورغلی و او د خلکو ستونزې له نږدې واورېدې.